عیسی علیہ السلام د خپل قوم ته ویلي ګور یو خبره کوم معجزه به راځي خو که د دې معجزې سره هم د الله د قدرت نه انکار وکړو الله ذوالجلال په خپله فرمایلي قرآن حکیم کې الله فرمایلي وی چې دا به نازلوم خو که د دې سره هم دوی انکار وکړو لأعذبنهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمین داسې سزا به ورکم چې مخلوق د خدای له به مې په ځمکه داسې سزا چېرته نه ورکړې ګوره پوه یې که په مخلوق د الله له به مې داسې د عبرت سزا چاله هم نه ورکړې لکه دې چې بیا ورکوم پوه یې که بس وی نه بس ایمان به خامخا به دا معجزه زمونږ الله ته سوال وکړه ښکاره شي دا یې وکړله چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړله وی چې یو سپینه وریځ راغله هغه سپینه وریځ ورو ورو راښکته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علیه السلام ملګري او چې څومره مسلمانانو داسې تماشګیر راغلل ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشا دکه سپینه مزیداره خشته وریځ راغله یو غونډه وغه راکوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي ځمکې ته راورسېده یو کلاو میدان کې وریځ راغله خلک خو صرف سپینه وریځ نه بل شی نه هغه وریځ کې دننه الله یو درستخان راکوز چې ځمکې ته هغه وریځ راغله وریځ ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پې د پاسه یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلمه له په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ حضرت عیسی علیہ السلام فوراً الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکریه ادا او ویم جړل چې الله زه ستا شکر ادا کوم زما سوال دې قبول کړ یو لویه معجزه دې راښکاره کړه الله دا معجزه زما د قوم او د خلکو د بربادۍ او د هلاکت ذریعه مه ګرځه ویې جړل اعلان یې وکړ وی ستاسو سوال قبول شو الله د اسمان نه درته خوانچه راکوزه کړه خو ګورئ شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به یې خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیمارانی رنځورانی هغه خلک به مخکې کوي ړومبې به یې هغوی خوري دا روغ به یې وروسته خوري خو مالدار به یې نه خوري صرف غریب به یې خوري دې شرط مخکې هم دی مالدارو سره یې خو مالدارو ورته ویلي چې نه زمونږ خو هر څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زمونږ دا نوکران او دا چاکران یې وخوري دا هم ډېره لویه خبره دا شرط یې ورسره مخکې تړلی وی راځئ دا ټول غریب یې ورته را یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی ورته را یو ځای کړل دوی خو خلک خوشحاله و وی خورئ وی نه د الله رسوله لومبې به پې شورو تکې وی په مې مه خورئ وی نه لومبې شورو به پې تکې درستخان نه هغه سر لرې که هغه کپړه او داسې خوشبویي ترې لاړه داسې خوشبویي چې په مخ د ځمکه داسې خوشبویي چېرته هم چا نه وه محسوس کړې اعلی ښکلې بړاس او خوشبویي او بیا چې وکتل څو پکې یو کب و پکې یو مې ټول درستخان د سر نه تر ویخه پورې یو ورویت شوی کب دا مینس کې پروت دی او ګیر چاپیره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې وې قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاري وه هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپیره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنی کم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه درستخان ډک دی او منځ کې رویت شوی مزیدار اعلی کب پروت دی لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک وکړه د الله درستخان الله اکبر زمونږ د انسان درستخان او بیا د رب العالمین د سخي ذات درستخان او چې د پیغمبر موجوده یو د پیغمبر په دعا راغلی نو دې کې که زه ډېر هم تقریر وکړم چې دا شی و پکې دا شی و پکې دا نو دا زه نشم پوره کولی فایده او برکت پکې څو داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه شربتونه ورسره اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره هغه ورسره څکه نه خو په دې ډوډۍ کې دا شته چې چا به خېټه خرابه کړي نه پکې دا شته چې په چا به دړ راولي ولې د الله میلمستیا ده نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکړي بلکې کم بیمار چې وړی خوري جوړېږي دا پکې بیل برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک ته خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو
بعض علماء روزانه به دا خوانچه راتله او بعض علماء وی نه یو د اتوار پر ورځ براتله خلک به ورته ناستو خو دا بعض علماء چې څوک وي د اتوار پر ورځ براتله چې دغه خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به مالو ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوسو او څوک وی نه چې روزانه براتله دی به ورته ناستو دقه سپینه وریځ براله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه رود شوې کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به یې کو جوړېدل به 40 دن 40 ورځې پرله پسې دا خوراک راغی 40 ورځې متواتر سازش شروع شو صاحب سازشونه خو شته که نه ړومبی هغه مالدارو سازش شروع کو هو ولې هغوی ته تکلیف و هغوی خدا وی چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي زه کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ له کوي هغوی چې تیار او منتغوی د خانانو کار کوسو لیونیانو چې بیا کارونه کول لاړل کورونو کې ډډې وویل یاره که زمونږ کار خپل کار کوم ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت ښه تیاره میلاوېږي په تاسو څه کوي چې د څښا ټوکړه موکړه به ته راکې تیارې میوې او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزیدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته نه چا کار سوي چې پردي خدمتونه ډوډۍ دپاره کوي هغې وی دا څه په مصیبت اورېدو زمونږ چې کوم نوکرانو کوم زمیندارو کوم کار به راله کوو دا کارونه به راله څوک کوي ها اخو حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال شروع چې زمونږ قصه ختمه شو خرابه شو ولې د دوی ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړه نو دکان روانې اوس خلک جوړ شو او زمانه د چا وه زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل د دغې خلکو دور او زمانه ده ارسطو ارسطاطالیس تاسو ارسطو نوم به اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې ګوتې ووهلې دا دې څوک کړل مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نه مونږ خو دوکانونه دغه تش په کورسو ناست یو مونږ له څوک چېرته راځي هغې ځان را غم جوړ کړ او لوی پراپیګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه ده سحر دی دا څه کوې د تیارې به بلد شي سبا به دا رزق نی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې راوچت کړل صاحب لوی هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم راوچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړه یاره داس الګ خو مصیبت یې موږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی ورشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهود وګورئ ښه دا ټوله خبره مې همدې دپاره شروع کړې ده درته دا سازشیان ټول یهودیانو یهود د زمانې دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیه السلام پکې راغی دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري د عیسایان باقي چې څومره ټول یهودیان لوی پراپیګنډه جوړه کړه بادشاه ته وي دا عیسی علیه السلام وجل پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي ستا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوېږي سبا به دا پیغمبر دې د جامع بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو چې کومو خلکو په هغه ځای د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلو که نه لاعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دی احدا من العالمین داسې سزا به ورکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې بیا چاله نه ورکړې هغه سزا څه وه د عبرت سزا هغه دا وه چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران ته جوړ شو شکلونه بدل شو او تاریخ لیکي سترګو نه به اوښکې به دی اواز به چا ورکړه فلان کې د فلان کې زوی نو سر به وړقه یو سور به پکې سر وړقه چې زه بل به اواز ورکړه رور به ولا راغی فلان کې د فلان کې زوی بل سور به سر وړقه چې دا خو زه خبرې نه شوې کولی شکل د سور ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کی او انسان ته پاسی خنزیر راشي مکه ګندګي وخوري خوراک یې ګندګي ده ټوله ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار شو کم قوم چې
مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی، اوو ورځو کې درد نه هغه مردار شوي. بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله چاله شکلونه بدل کړي. نه نه نه، کوم قوم چې مسخ شي د هغوی اوو ورځو نه زیات ژوند نه وي، اوو ورځو کې دننه دننه مړه شي. د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو، بس علاقه کې نورم غوبل جوړ شو، خو د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی پکې. بس لوی پراپیګنډه جوړه شو چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړه، بس دی ووجه مړې کړه. دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کېره کړی دی، حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دی، په سونو پیغمبران یې شهیدان کړي دي د یهودیانو. بس بادشاہ اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وي راونیسئ، بس د دې علاج دا دی چې دی به وجنو، پرېږدو یې نه او دله مونږ سزا ورکوو. عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته، هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دی، دی خو په شواروس کې دننه په سونو پیغمبران وجلي دي. دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي، دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی. فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا کفروا به. الله قرآن کې فرمایي وی چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیژل چې دا الله رښتونی پیغمبر دی، بیا پې د پاسه کفر وکړو. نبی علیہ السلام یې پیژنده، ورته پته وه د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چې د آخر زمانې پیغمبر به داسې خلکو ته به وی وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي او داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو، لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو، داسې به د یهودو د نبي علیه السلام صفتونه کول. خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زمونږ مشري ختمېږي که په دې ایمان راوړو، نو کفر یې وکړو. خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو؟ ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی هغوی خو پېژند چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر، دا خو هماغه دی چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول، دی خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو سوې. نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی به پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو او یهود پې کافر پاتې شو. عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ د یهودیانو مشر و، راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده، یو څو تپوسونه یې ترې وکړل، چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکوي د الله پیغمبر الله ته دې خوا کا اسلام یې راوړه، مسلمانان شو. پاگا ټک خدای پاک مسلمان کا وی ان وجهک لیس بوجه کذاب، اے پیغمبر استا مخ د دروغجن سړی مخ نه دی ګوره، تو مغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفت ذکر او مغه خو د الله رسوله داسې کار وکړه چې یهودو له لړ شه زه به ځان پټ کړم، غږ به نه کوې چې عبدالله ابن سلام مسلمان شوی دی. ولې که پته خلکو ته پته ولګېده نو بیا به قصه بدلې، غږ مه کوه، زه به هغې کې کښېنم. دې لار ټول یهودي راغونډ کړل. تاسو راځئ د آخر زمانې د دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو، نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي، مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ. وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته؟ وی او جي. وی څنګه سړی دی؟ وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی، بهترین. وی نسب یې څنګه دی؟ ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی، بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین او ډېر ښه سړی دی. وی که د عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړئ؟ وی خدای ری هغه د ایمان نه وساتي، هغه خدای د ایمان نه وساتي، ستا د ایمان نه هغه اسلام نه راوړي. وی کم یو دی؟ ورېږه پاسېده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ځکه نبي علیه السلام خو مخکې دعوت ورکړی، هغې سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې څه وی ما پېژند او ته رښتونی پیغمبر یې او زما در باندې ایمان دی. اوس وی څه وایې؟ وی شرنا وابن شدنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبي وی دا خراب سړی دی. وی نبي علیه السلام ته عبدالله ابن سلام وی صاحب دغه نه یارېدم، وی دا بهتان والا قوم پخپله وی ان الیهود قوم بهتون. عبدالله ابن سلام وی زما دا قوم یهود داسې قوم دی چې بهتانونه تړي. یو دلته چا تپوس وکړي قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یهودیان دا نبی علیہ السلام داسې پیژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیژني چې دا زما زوی دی. وی دا رښتیا دي؟ عبدالله ابن سلام ورته څه وایي؟ وی بلکل. وی په خپلو بچو کې م شک شته او په ده کې م شک نشته.
د خپلو بچو نه ښه پېژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. وی ځکه بچو کې هم شک ځکه چې پته نه لګي چې ته ښځې غلطي نه کړې، موږ ته پته نه لګي چې ته، او ده کې هم دا شک نشته، دا راته پوره سوچه دی، ټول قوم ته مې پته ده چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. ظالمان دي. نو یهود د هغې د پاسه پېژند، ایمان هم پرې راونړه، خیبر کې زهر ورته واچول په چیلی کې میچنې پرې بله اوچت کو، نبی علیہ السلام له دعوت ورکړه پرې راغورځو، الله ته بچ کړ. دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان. نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړی، د عیسایان قمقل دي. دا تاریخ هم لیکي، تاسو وګورئ که نه، تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دي برته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل دی، یهودو خیار دی، دوکه کوي، خطا کوي. مونږ عیسی علیہ السلام څومره احترام کوو، وایه که نه، پیغمبر دی د الله، د الله مقرب بنده دی، پیغمبر دی. مونږ وایو اسمان کې جم دی ناست، مونږ یې دونه احترام کوو. او د یهودو اوس هم دا عقیده ده چې دی مونږ وجلی دی او بیا راجم دی شوی دی. هغې خو یې مونږ وجلی دی، عیسایان وی بیا راجم دی شوی دی. او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره نن د مسلمان خلاف په سازشونو کې. بهر کې بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت هغه اعلان وکړ راوي نیسي دی مونږ پانسي کوو. نو د هغې خلکو پانسي به دا وه چې یو لرګی به یې بره وتړو، لوی لرګی اوږد، او د هغې د پاسه به په دې مینځ کې داسې یو بل لرګی په پلنو باندې ټک کو. نو سړی به یې ورته اوچت کا، بیا پې خور کړو، دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل، نو په دې لاسونه به یې وله میخونه ووهل، په دې لاسونه په دې سینه به یې وله میخونه ووهل، غټ غټ میخونه به دا خپې به یې وله دواړه یو ځای کړې، په هغې به یې وله پاسه میخ وو. دې به اویزاندو په دا سولی کې، دې ته به یې سولی وی صلیب، په هغې کې به اویزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ترې خوړلې او په هغې کې به ترې سوول. صلیب یې جوړ کړ، وی دا پریدونه دې وجنو، ګرځی ورپسې را پیدا کړي. حضرت عیسی علیہ السلام یو ځای کې ناست و خپلو ملګرو سره، او دوی راله دغه علاقه محاصره کړه د بادشاه د سپایانو. چې محاصره یې کړه، معلومات یې وکړل، وی دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی، وی زه ورځم دی ګورم. رب العالمین عیسی علیہ السلام اسمان ته اوچت چت سورې شو، قرآن حکیم کې الله وایي، او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ، بالکل جم دی. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فذلك الله فرمائی بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا، الله وی بالیقین درته چې دوی نه دی وجلی، ما دان ته اسمان ته پورته کړی دی. هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کم سیړي کوټې ته ور ننوت، دی ورته هغه سیړي ورته ویلو چې د په کومه کوټه ور ننوځم، ما پسې راځه دې کوټه کې دی. چې ور ننوت د هغه شکل الله د عیسی علیہ السلام کړ، مری نه پورته شکل لاندې نه، مری نه پورته شکل د هغه د عیسی علیہ السلام چې دی ولل پس کلکې هغه رونیو. هغه وی زه نه یم څه کوې، دی نه مخکې شه، مخکې کېږي که نه مخکې کېږي. بویه ته د چغې والي ما بوځې، زه ستاسو هغه ملګري نه یم، شابه مخکې شه، ته زموږ ملګري د کم ځای نه شکل یې د عیسی علیہ السلام. بویه ته سولی ته یې ور وخېجو، چې ور ویې مغه چل یې ورسره وکړ، مړ یې کړ. جامې ته یې خواشه ګوري، لکه دا خو زمونږ د هغه مخ خو یې ټیک د عیسی علیہ السلام په شانتې دی، خو لاندې لاسونه خپې خو یې زمونږ د هغه ملګري دي. نور وی لکه هغه عیسی علیہ السلام که دی وي زمونږ ملګري څه شو، او که دا زمونږ هغه ملګري عیسی علیہ السلام څه شو. قرآن کې الله وی ولکن شبه لهم، په لوی شک کې پرېوتل، لوی مصیبت کې پرېوتل. بل رفعه الله الیه، الله وی ما ځان ته پورته دی، خو یې مونږ مړ، الله وی ما قتلوه نه وجلی دی، او ما صلبوه نه پسولی کړی دی. دا الله قرآن وی. اوس دا عیسایانو څه عقیده ده، د عیسایانو اوسنۍ عقیده دا ده چې مور ورپسې جړل، نو بیا الله دې را جم دی که، او مور لراغی او په یو غار ته ننوت، او دا عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، العیاذ بالله. او ځان سره اوس الله بوتلی دی، خپل بچی ورسره د عرش خوا کې ناست دی، عیاذا بالله. او انی عبد الله ورسوله، عیسی علیہ السلام وی د الله رسول او د الله بندیم. او دا زمونږ عقیده ده، الله له نه زوی شته او نه وله لور شته. د الله زوی ته حاجت دی، په زوی څوک څه کوي؟ زوی خو خلک دی له کوي چې زه بوډا شم چې د ما خدمت وکړي، نو په الله بوډاوالی نه راځي. زوی خلک دی له نیسي چې د ما د مرګ نه پس به د ما وارث نو په الله مرګ نه راځي. دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیہ السلام راکوزېږي دنیا. وعدې نه دی کړی، د 33 کالو په عمر کې بر اسمان ته ختلی 33 کاله عمر یې اسمان ته لاړ.